ګورو بیا په خپل ځلګر کې وګورو د هارټ اټیک د زړه دورې دا ریشو ډېره په تیزۍ سره روان دې شاته محرکات څه دي وجه سره جي محرکات خو ډېر زیات دي په دې کې چې څه څیزونه زموږ جینیټیک دي چې هغه د فیملي او د خاندان نه موږ ته ټرانسفر کېږي خو زیات څیزونه چې یا موډیفایبل یا زموږ په لاس کې او په هغې کې زموږ د ژوند تېرولو چې کوم حالات دي لکه د ایکسرسایز د ورزش نه کول په ځای باندې ناسته غوړ خوراکونه کول او دغه شان که تاسو وګورئ نو مخکې چې څونه زموږ مشرانو هغوی به محنت کوم خواري به سګرټ یا نسوار یا څه هم شي د هغې نه ځان ساتل مخکې به مونږ کاته ډاکټر صاحب نو عمر به والی او هارټ اټیک ورته وشو اوس ډېر کم عمره خلکو ته لېږي دا څه وجې دي نو ما تاسو ته مخکې په شان خبره وکړه چې یاره زموږ چې کوم مشران نو هغوی کې به دا څیزونه یا وونه او که وبه هم نو مطلب چېرته ډېر زیات وروستني ژوند کې به راتله وجه دا وه چې هغوی به خواري محنت کوو هغوی به زمینداره کول هغوی به پیدل ګرځېدل هغوی به وزن کار کوو غرونو ته به تله ګېډي به راوړل ټیک شو اوس نن سبا که موږ وګورو زموږ چې کوم ځوانان دي د ټول نه زیات لیزي شوي دي هغوی په ګاډي کې کښېني هغوی که په آفیس کې ناست وي هلته هم مطلب د ورزش څه خبره پکې نه وي که په کور کې وي هم ناسته وي جست او دغه شان خوراکونه که تاسو وګورئ هغه سټنډرډ ډېر ښه شوي فاسټ فوډز راغلي دي خلک هغه د هغې استعمال زیات کوي دغه شان کورونو ته چې کوم خلک زموږ ډاکټر ریاض صاحب ماشاءالله ډېر خو ډېره غټ ځله ده دلته چې کوم تاسو پیشنټ کور کړي دي تاسو چې 70-73 پورې هغه سیټسفاید دي مطمئن دي او شکر دی اوس هم موږ ته راځي فالو اپ ته ټیک ټاک دي ښه ټول او زبردست هغې زیات خلک پکې ښه دي بسم الله الرحمن الرحیم پروګرام پښتو باندې سره دي کته رومان تاسو ته هرکلی وي لوړ دیر د مرګرا دا وخت چې په نظر انټرنیشنل هاسپټل کې یم دا ځل دیر د پاره ډېر ښکلی ځای دی موږ به د دې نه پیشنټ واغستو د هارټ اټیک چې کوم ورته موږ ډډه دوره وایو موږ به پېښور ته بیاړو څلور پنځه منټې به موږ مزل کوو نو هغه ځای هغه مشینان هغه پروسیجر زموږ لور ته تر دا زموږ لپاره ډېره ښه خبره ده چې یو سړی پېښور ته ځي او بیا د دې ځای قابلان ښه ډاکټران د پېښور د تلو ضرورت اوس پاتې نه شو دا وخت راته په سړک کې ډېر محترم ډاکټر الیاس صاحب موجود دی د هغې سره خبرې اترې کوم ډاکټر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو ښه یې صحت او خیر شکر دی بلکل خیریت دی دا راته ووایي ډاکټر صاحب موږ به د دې د غر د حصو کې نه مریض واغستو پېښور ته به اوس هغه پروسیجر دلته راغی نو دا راته ووایي چې دلته پیشنټ راځي او څومره موده تاسو دلته سټیپ واغېستی دی بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم ډاکټر محمد الیاس دی زه دلته ډي ایچ کیو هاسپټل کې مرګره کې ډسټرکټ کارډیالوجسټ یم میډریک کې کتلې فرست ټایم چې دی صرف په میډریک کې جوړ شوی او اوس هم چې مرګره کې صرف دا واحد کتلیب دی دا یو کال مخکې جوړ شوی او هغې کې موږ سټارټ اخیستی یو کال مخکې نو اوله کې سیاد کارډ و په هغې باندې به کې موږ کیسز کړو 3 منثs لپاره خو بیا هغې نه پس دې کې سیاد کارډ کې څه مسلې رالي نو دا بیا یو 8-9 منثs بند و نو اوس شکر دی دوی بیا خپل محنت د وجې نه بیا سټارټ موږ واخیستو نو اوس نن نه پس انشاءالله فرست کیس په نن کوو انشاءالله نن فرست کیس دی نه فرست کیس سچ چې مطلب مخکې پکې موږ کیسز کړي دي 3 منثs داسې 100+ کیسز پکې موږ کړي دي د دې نه مخکې مو ډاکټر ریحان صاحب انټرونشن کارډیالوجسټ خو هغه بیا د صحت کارډ د وجې نه بند شوی و که نه اوس صحت کارډ مسلې خو زیاتې ختمې شوې تقریبا نو اوس واپس هم ریسټارټ واخیستو ښه دا راته ووایي ماشاءالله او ځل دیر خو ډېره لوړ دیر دی موږ سره اپر دیر دی باجوړ دی د دې نه موږ مریض واخلو پېښور ته ځو نو په کار نه دیر دا خلک دلته ولې نه راځي بس وخت انشاءالله خلکو ته ایکسپوژر وشي اصل کې کله چې اټیک وشي د زړه نو دې کې ټایم ډېر زیات ضروري وي که نه او دا چې ته پېښور د دې ځای نه ریفر کوې بیا کمپلیکیشنز کېږي په لاره باندې هلته نه شي زیات پیشنټ هم نه رسي نو د هغې لپاره بیسټ دا دی چې څونه زر راورسي او څونه ارلي او په نږدې ځای کې ورته هغه کم فرست
ټریټمنټ میلاو شي نو مریض دپاره بهتره فایده هم مریض ته ډېره زیاته کېږي او هغې سره د هغې ژوند بچ کېدو چانسز ډېر زیات وي. نو زه خو ما خلکو ته ریکویسټ دی چې انشاءالله اوس موږ سټارټ اخیستی دی نو اوس بل چېرته تلو ضرورت نشته. دا ته ډاکټر ریاض صاحب ماشاءالله ډېر خو ډېره غټ ضلع ده. دلته چې کوم تاسو پیشنټ کور کړي دي تاسو چې 70-73 پورې هغه سیټسفاید دي مطمئن دي؟ او شکر دی اوس هم موږ ته راځي فالو اپ ته ټیک ټاک دي ښه ټول او زبردست هغې زیات خلک پکې ښه دی. دا راته ووایي چې کوم های مشینان دي کوم پروسیجر دی هغه برابر دی؟ او شکر دی بالکل دلته ټول فیسیلیټي شته دوی سره پراپر ښه مشین لګېدلی دی پراپر آی سی یو دی ورسره ټرین سټاف دی ورسره او موږ سره ښه کارډیالوجسټ دی انټرونشن کارډیالوجسټ هم موږ سره شته ډاکټر رضوان صاحب دی ډاکټر ریحان صاحب دی نو ماشاءالله سټاف دار څه دی سره دا یو ښه کمپلیټ سیټ اپ دی موږ سره انشاءالله. ډېره زیاته مهرباني ډاکټر صاحب یو جان مننه ډېر ډېر شکریه. لږه دماغ اخلو او دغه ویجول را سره وګورئ د هسپټل بیا خبره. پښتنو څنګه تاسو د الیاس صاحب خبره واورېدې ماشاءالله قابلان ډاکټر یو بل دا د دې سیمې د دې خاورې دي نو زما گزارش دی هغه پیشنټ ته هغه مریضانو ته تاسو د دې نه هلته دغه واخلئ په کار چې تاسو دلته راشئ ځکه یو تکلیف نه بچ ډېر ښه سهولیات دی دلته نو زه دا وخت زموږ سره رضوان صاحب هم مثلا کې موجود هغې سره هم خبرې کوم. السلام علیکم رضوان صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ الله. تاسو ښه حیثیت ښه دی؟ شکر دی الحمدلله. ښه ډاکټر صاحب تاسو هم دلته یې زه هم دلته یم په ډسټرکټ هیډکوارټر هاسپیټل کې زه انټرونشنل کارډیالوجسټ کار کوم ماشاءالله او انټرونشنل کارډیالوجسټ هم د دې سره ریلیټډ خلک دي چې هغې د زړه هغه علاج په داسې طریقه کوي چې په هغې کې اپریشن ضرورت نه هست. نو اوس په الله پاک رحم کړی دی ځکه چې ډېر زموږ ډېر پسمانده علاقه ده دلته کې د دې څیزونو کنسپټ نه و خو دا چې چا هم په دې کې لاول کاوشونه د الیاس صاحب او د هغې د ټیم نو زما د کراچۍ نه واپسۍ نه مخکې دي دلته کار شروع کړی او الحمدلله ډېر کیسز شوي هم دي او اوس هم زموږ دغه امید ده چې دلته دا ټول زموږ خپل خلک دي موږ د خپلو خلکو لپاره دا فیسیلیټي اسټابلیش کول غواړو بلکې شوي هم ده خو په منځ کې مسله دا د صحت کارت د فنډز د وجې لږ راغلي وو نو اوس په صحت کارت تقریبا په میکسیمم ځایونو کې بند ده دلته موږ دا کوشش دی چې هر کم چاته ضرورت وي نو هغې ته په خپل کور باندې چې کوم د په دنیا کې د ټولو ماډرن ټریټمنټ اپشن دی هغه ورته ملي. ښه ډاکټر صاحب دا راته ووایي خیبر پښتونخوا کې بیا موږ په خپل ضلع دیر کې وګورو د هارټ اټیک د زړه دورې دا ریشو ډېره په تیزۍ سره راوړه د دې شاته محرکات څه دي وجه څه دي؟ محرکات خو ډېر زیات دي په دې کې چې د څه څیزونه زموږ جینیټیک دي چې هغه د فیملي او د خاندان نه موږ ټرانسفر کېږي خو زیات څیزونه چې یا موډیفایبل یا زموږ په لاس کې او په هغې کې زموږ د ژوند تېرولو چې کوم حالات دي لکه د ایکسرسایز د ورزش نه کول په ځای باندې ناسته غوړ خوراکونه کول او دغه شان که تاسو وګورئ نو مخکې چې څونه زموږ مشران وو هغوی به محنت کوم خواري به یې کوله اوس زیاتر خلک په افیس کې ناست یا په کور کې ناست او هغه ایکسرسایز هغه څیزونه نشته خوراکونه موږ ډېر کوو انرژي کنټنټ زموږ زیات وي د وجود نو د هغې د وجې داسې زیات شوی دی او اوس زموږ په ځوانانو خلکو کې هم ډېر شوی دی. د دې بچاو به څنګه وجه څه احتیاطي تدابیر ډاکټر صاحب شته؟ بالکل شته بالکل شته ما چې تاسو څنګه وویل څه څیزونه خو داسې دي چې هغه کې موږ څه نشو کولی لکه د والدینو نه چې کوم څیزونه موږ ټرانسفر شوي وي خو بس الله پاک یو سیسټم پیدا کړی خو چې کوم څیزونه زموږ په لاس کې دي نو هغې کې بنیادي څیز د خوراک دی چې خوراک کې موږ زیات تر چې کوم روغنیات د غوړ څیزونه چې هغه یې ایوایډ کوو دویم دا چې ریګولر ورزش کوو د تماکو د استعمال نه ځان ساتو هغه ضروري خبره ده ټیک شوه او څه نور هم داسې څیزونه دي چې لکه موږ وکړو موږ خپل مریضان هغې باندې زیات تر چې څونه موږ ته راشي او کلینیک ته هاسپیټل ته په او پی ډي کې نو هغې ته موږ په دې باندې ښه جامع دغه نصیحت کوو او اوس هم ستاسو د کیمرې په وسایط سره دا وایو چې کوم کامنس څیزونه یا دا چې خلک خوراک ډېر زیات کوي او غوړ خوراک ډېر کوي او په ځای باندې ناسته ورزش هسې نه کوي بس زیاتره دغه تمباکو شم استعمال زیات دی او سګرټ یا نسوار یا څه هم چې د هغې نه ځان ساتل مخکې به موږ کاته ډاکټر صاحب نو عمر بیا والی و اټاټیک ورته وشو اوس ډېر کم عمره خلکو ته لیږي دا څه وجې دي؟
نو ما تاسو ته مخکې په شان خبره وکړه چې یاره زموږ چې کوم مشران نو هغوی کې به دا څیزونه یا وونه او که وبه هم نو مطلب چېرته ډېر زیات وروستني ژوند کې به راتله. وجه دا وه چې هغوی به خواري محنت کوه، هغوی به زمینداره کوله، هغوی به پیدل ګرځېدل، هغوی به وزن کار کوه، غرونو ته به تله ګېډي به راوړل. ټیک شو. اوس نن سبا که موږ وګورو زموږ چې کوم ځوانان دي د ټول نه زیات لیزي شوي دي. هغوی په ګاډي کې کښېني، هغوی که په افیس کې ناست وي هلته هم مطلب د ورزش څه خبره پکې نه وي، که په کور کې وي هم ناسته وي جست. او دغه شان خوراکونه که تاسو وګورئ هغه سټنډرډ ډېر ښه شوي دي. فاسټ فوډز راغلي دي، خلک د هغې استعمال زیات کوي. دغه شان کورونو ته چې کوم خلک زموږ د ټول نه کمزوري خلک موږ ګڼو هغوی ښه خوراکونه دي. د غوښې استعمال زیات شوی دی، د غوړو استعمال زیات شوی دی. نو د دغه وجوهات دي چې دا څیز زموږ په ځوانانو هلکانو کې. دویمه خبره تاسو ته ما دغه هم وکړه چې یاره د نشې چې کوم څیزونه دي سپیشلي چې کوم کې تماکو زیات دي د هغې استعمال هم زیات دی. نو دا محرکات دي چې د دې بیمارۍ سبب ګرځي. ډېره مهرباني، ډېر شکریه ډاکټر صاحب، تاسو ډېره زیاته مننه کوم. انشاءالله آباد شي. دا ډاکټرانو صاحبانو خبره تاسو واورېدې. زما خاص د دې ټول پښتنو ته تاسو دلته ضرور راشئ، ځکه چې موږ دې نه مریض والو پېښور ته ځو. دا ډېر ښه سټیپ دو اخیستی دی. دا ډاټک چې کوم مریضان دي د هغو دپاره ډېر ښکلی ځای دی. پروګرام کې چې کوم نمبرات چې دا هم د دوی دي، تاسو سره رابطه کولی شئ. دا د نن ورځې خپرونه خپل کوربات او رحمان له اجازت د لوی الله په امان.